بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن به د هدایت النحو درس نمبر 42 شروع کو. الحمدلله د تنازع بحث تعارف متاسې وکړه. تنازع چاته یایي او د تنازع څو اقسام دي. نن به انشاءالله وعلم ان في جميع هذه الاقسام دغه عبارت شروع کو. وعلم پویشه طالب جانا ان في جميع هذه الاقسام په دغه ټولو اقسامو کې یعنی دا څلور قسمه چې موږ تاسو هغه ورځ ویلي وو يجوز اعمال الفعل الاول و اعمال فعل الثاني. په دې څلورو واړو صورتونو کې فعل اول عمل هم جایز ده او د فعل ثانی عمل هم جایز ده. خلافا للفراء، خو په اختلاف د امام فراء سره امام فراء رحمه الله اختلاف کوي. فی الصورة الاولى په اول صورت کې والثالثه او په دریم صورت کې. ان يعمل الثاني چې فعل ثانی عمل وکړي په دې دوه صورتونو کې. ودلیله د امام فراء رحمه الله دلیل څه ده؟ لزوم احد الامرین، یو د دوه امرینو نه یو امر به لازمیږي. اما حذف الفاعل، یا خو به فاعل حذف کوو، او الازمار، یا به ازمار ضمیر که راوړو نو بیا به څه کیږي؟ او الازمار قبل ذکر، نو هغه به ضمیر ذکر به راځي مخکې د ذکر نه، یعنی مرجع به نه وي او د ده رجبه شوي وي. وکلاهما محظوران، او دا دواړه صورتونه چې دي محظور دي، منع دي، ممنوع دي. وهذا فی الجواز، دغه اختلاف چې دی دا په اعتبار د جواز سره ده. و اما الاختیار، او هر چې اختلاف په اعتبار د اختیار سره ده، یعنی چاته عمل ورکول اولادي او چاته عمل ورکول غیر اولادي، هغه اختلاف د چا ده؟ ففيه خلاف البصریین، په دې کې اختلاف د بصریینو نحاتو ده. فانهم یختارون، هغوی دا خبره اختیار کړې، دا یې غوره کړې، اعمال الفعل الثاني چې فعل ثاني دی باید عمل وکړي، اعتبارا للقرب والجوار، دلیل یې شی دی چې اعتبار قربت او جوار ته ورکړی دی، ګاونډیتوب ته. والکوفیون یختارون اعمال الفعل الاول، او کوفیانو څه شی اختیار کړي؟ فعل اول ته عمل ورکول، مراعة للتقدیم والاستحقاق، چې هغوی رعایت ساتله د تقدیم والی او د استحقاق والی. ښه محترمو، په دې عبارت کې به موږ تاسې انشاءالله څو بحثه یایو؟ درې بحثه به انشاءالله ویایو. البحث الاول چې دی هغه په فی صور رفع التنازع. البحث الثاني في بيان الاختلاف بين النحاة في الإعمال جوازا مع الدلائل. أو البحث الثالث في بيان الاختلاف بين النحاة البصرة والكوفة في الأولوية مع الدليل. نو محترمو، دا البحث الاول في صور رفع التنازع دا بحث چې دی اگر چې مصنف علیه رحمت دا عبارت کې خو نشته، خو زه تاسې د افادې دپاره دا ذکر کوم. مصنف علیه رحمت صراحتا نه ده ذکر کړی، تاسو فایدې لپاره دا بحث زه کوم چې تاسو ته لږه فایده وشي. نو د دغه بحث منشا مقصد او غرض دا دی چې کله په دوو فعلینو کې تنازع متحققه شي، نو دا تنازع به موږ څنګه لرې کوو، څنګه به رفع کوو، څنګه به ختموو. اگر چې عقلي طور سره د تنازع د رفع کولو دپاره درې صورې متصور کیدای شي، لیکن په دغو درې واړو صورو کې یو صور درست دی، صحیح دی، او باقي دواړه چې دی هغه باطل دي. اول صورت شی دی چې اسم ظاهر به د دواړو معمول جوړ شي، دا صورت چې دی جایز نه دی. ویلې ځکه
دا دواړه فعلین چې دي د دغې خبرې تقاضا کوي چې دا د مو دپاره معمول شي. نو یو فعل به غواړي چې دا ما دپاره فاعل شي او بل فعل به غواړي چې دا زما دپاره څه شي؟ مفعول شي. نو فاعل باندې رفع راځي او مفعول باندې نصب راځي. نو موږ خو داسې نشو کولی چې په یو معمول باندې رفع هم راولو او نصب هم راولو. نو دا به څنګه د دواړو دپاره معمول جوړیږي؟ صحیح شو که نه؟ نو دا صور چې د څه دی؟ باطل دی. خو څوک چې متوافقین دي هغوی په نیز دا صور جایز دی. څوک چې په دغه باندې اتفاق کوي. دویم صورت چې د اسم ظاهر به د یو معمول جوړ شي او دا بل فعل به موږ شی کو د عمل نه به لغوه کو. مطلب څه شو؟ یعنی اسم ظاهر به یا د فعل اول دپاره معمول شي یا د فعل ثاني دپاره معمول شي او دا دویم فعل چې دی هغه به ملغا عن العمل شي. خو دا هم صحیح نه ده. ویلې که ته اول فعل ته عمل ورکوې هغه استحقاق لري، د ثاني خو هم حق لري که نه. که ثاني ته فعل عمل معمول یې جوړوې الحمدلله، که ثاني فعل دپاره معمول جوړوې نو هغه اول غریب څه ګناه کړی دی؟ نو دلته دا نقصان راځي. دلته ترجیح بلا مراجعه نقصان راځي. دریم صورت چې دی صحیح دی، هغه په هم خپل کور کې بیا درې صوره هغه کې جوړیږي. دا کوم صورت چې جایز دی دغه کې هم درې صورې جوړیږي. به انشاءالله دا بحث بیا مخکې هم ارسي. اوس به صرف اشاره ورته وکړو چې یا به مو حذف پکې کوو یا به پکې اضمار کوو یا به پکې ذکر کوو. حذف مطلب څه؟ یعنی اسم ظاهر چې دا به د یو فعل لپاره معمول جوړ شي او دا بل د فعل لپاره به معمول نه جوړیږي، هغه نه به حذف شي. او اضمار مطلب څه؟ یعنی اسم ظاهر به د یو فعل لپاره معمول جوړ شي او بل فعل لپاره به ضمیر شي. او ذکر مطلب څه؟ دا به انشاءالله هلته تفصیلا بیا ارسي، متاسې بیا هلته به تفصیلا یایو. ښه نو دغه ما تاسو ته به طور فایده دا خبرې وکړې. بله خبره دا چې دا نن سبق چې دا پروني سبق سره ډېر تعلق لري. ښه چا چې پرونی سبق صحیح زده کړی وي هغه صور یې زده کړي نو نن سبق کې به ډېر زر پوهیږي. البحث الثاني في بيان الاختلاف بين النحاة في الإعمال جوازا مع الدلائل. دا چې د کوم ځای نه شروع کېږي؟ اعلم نه ونیسه ان تر وهذا في الجواز، تر دغه ځای پورې دا عبارت به مو زه تاسو ته څه کم تشریح کوې. ښه محترمو، په دغه بحث کې چې د مصنف علیه رحمت مو تاسو ته د نحویانو یو اختلاف ذکر کوي، خو دا اختلاف بنیاد چې ده په اعتبار د جواز او عدم جواز سره ده. یعنی فعل عمل کول دلته جایز دي او که جایز نه دي، په اعتبار د اولویت او غیر اولویت سره نه ده، په اعتبار د افضلیت او غیر افضلیت سره نه ده. ښه دا اختلاف په اعتبار د جواز او عدم جواز سره ده. جمهور نحات څه یایي؟ جمهور نحات یایي که نه چې تنازع د فعلین چې د څلور صورتونه چې دي که نه په دغه کې اول صورت او ښه څومره صورې چې دي اول فعل او دویم فعل ته عمل ورکول څه دي؟ جایز دي. یعنی د څلور واړه صورو کې فعل اول او فعل ثانی عمل څه ده؟ جواز لري. مطلب څه؟ اسم ظاهر به د یا د فعل اول لپاره معمول جوړوي یا به د فعل ثانی لپاره څه کوي؟ معمول یې جوړوي. خو امام فراد څه یایي چې دا څلور واړه صورتونو کې دوه صورتونه دي چې یو اول صورت او بل دریم صورت، هغه کې چې ده فعل ثانی دپاره عمل چې ده نو امام فرا رحمه الله په صورت اول او په صورت ثانی کې دا خبره کوي متوسطه چې هغه اول صورت چې متصل و چې فعل اول او فعل ثانی دواړه د فاعلیت تقاضا کوي،
او په دریم صورت کې موږ تاسې دا خبره کړې چې فعل اول خو فاعلیت غواړي فاعل غواړي او فعل ثاني څه غواړي چې دا زما دپاره مفعول جوړ شي. نو هغه یې چې دغو دواړو صورتونو کې څه خبره ده؟ دغو دواړو صورتونو کې اسم ظاهر د دویم فعل دپاره معمول جوړول جایز نه دي. فعل اول دپاره معمول جوړوای شي خو فعل ثاني دپاره معمول نشي جوړولی. یعنی هغه مثال شی دی ضربني و اکرمني زیدون، نو دا زیدون چې دی د ضربني دپاره معمول جوړېدای شي او د اکرمني دپاره معمول نشي جوړېدای. او دریم صورت چې دی ضربني و اکرمتو زیدن، دلته زیدن چې دی ضربني دپاره فاعل جوړېدای شي او د اکرمتو دپاره مفعول نشي جوړېدای. او جمهور نحات څه یایي؟ نه، فعل اول او فعل ثاني دپاره معمول څه دی؟ زید چې دی جوړېدای شي. ښه اوس به دلیل ته راشو د جمهورو. جمهور نحات دا دلیل ورکوي چې کله دواړه فعلین په اسم ظاهر کې د عمل استحقاق لري، یعنی دواړو فعلونو ته دا برابر حق حاصل دی چې په اسم ظاهر کې څه وکړي؟ عمل وکړي، نو بیا دواړه فعلونو ته دا خبره جایز ده چې که اول پکې اول ته مو پکې عمل ورکوو که دویم ته پکې عمل ورکوو. لکه څنګه 50% فعل اول حق لري، همدارنګې 50% فعل ثاني هم حق لري. نو بیا پکې دا خبره چا راوباسله چې نه دا دوه صورتونو کې فعل اول ته عمل ورکول جایز دي او فعل ثاني ته عمل ورکول جایز نه دي. امام فرا رحمه الله څه دلیل ورکوي؟ امام فرا رحمه الله یایي په اول او په دریم صورت کې که چیرته مو دویم فعل ته عمل ورکول جایز وګڼو نو بیا به دوی خرابۍ لازمي شي. اوله خرابي به دا لازمه شي چې اول چې تنازع د رفع کولو دپاره به موږ څه کوو؟ ضمیر به راوړو که نه؟ ځکه که ته یایې چې زه فعل ثاني ته عمل ورکومې نو هغه فعل اول خو باقي پاتې شه که نه؟ فعل اول خو هم څه شی غواړي که نه؟ مثال شی دی ضربني و اکرمني زیدون. امام فرا رحمه الله څه یایي چې دا زیدون به موږ از فعل ثاني دپاره معمول جوړ کړو او د ضربني دپاره معمول جوړ نه کړو، نو بیا خو ضربني غریب په هوا کې پاتې شو، معمول یې پیدا نه شو. نو اوس به موږ څه کوو؟ یا به ضمیر راوړو، تنازع خو ختمولو دپاره خو یو کار خو به کوې که نه چې مخکې ما تاسو ته یو هغه درې صورتونه ذکر کړل. درې صورتونو کې دوه باطل وو او یو جایز وه. چې کوم جایز وه هغه کې بیا درې صورتونه جوړېدل، یا به اضمار کوې، یا به حذف کوې او یا به ذکر کوې. نو امام فرا صاحب یایي که فعل ثاني ته عمل ورکو نو فعل اول دپاره به یا مو اضمار کوو، یعنی هغه دپاره به ضمیر څوک پیدا کوو؟ ضمیر به نه، هغه دپاره به معمول څوک پیدا کوو؟ هغه دپاره به معمول مو ضمیر جوړوو. نو چې ضمیر دې ورته جوړ که نو په دغه صورت کې اضمار قبل ذکر راځي. اضمار قبل ذکر څه مطلب؟ اضمار قبل ذکر دا مطلب شه محترمه چې ته به داسې یایې ضربني، زه ووالم هغه. اوس د هغه نه څوک مراد دی؟ او وروسته زید راغلی دی. ښه چې وروسته زید راغلی دی نو اسم ظاهر وروسته دی او ضمیر یې څه شه؟ ضمیر د ده نه مخکې راغلی دی او حال دا چې اول ضمیر نه راځي بلکې اول کې هغه شخص ذکر شي، بیا هغه نه بعد خلک څه کوي؟ ضمایرو باندې هغه ته اشارې کوي. مو یایو که نه زید راغلو، اول مې زید ذکر که، بیا وروسته دغه نوم زه په ضمیر سم ذکر کولی شم. هغه ډوډۍ وخوړه، هغه کور کې کېناستو. زه خو اول داسې نشم یلی چې هغه راغو، هغه کور کې کېناستو، زید ډوډۍ وخوړله، نو اول مې ضمیر راوړو بیا مې وروسته اسم ظاهر ذکر که نه. دا خو پښتو کې هم تاسې بد ګڼو. اول خلک اسم ظاهر ذکر کوي بیا څه کوي؟ ضمیر ذکر کوي. نو امام فرا صاحب یایي که ته فعل اول ته عمل نه ورکوې نو فعل اول دپاره به څه کوې؟ ضمیر راوړې. نو ضمیر دې چې راوړلو نو څه نقصان وشو؟ اضمار قبل ذکر وشو.
ځکه چې ضمیر چې دی اسم ظاهر ته به رجع کیږي که نه، او اسم ظاهر خو چې دی دنه مرتبې کې هم وروسته راغله لفظا او رتبتا ضمیر نه هغه مؤخر شو. حال دا چې اسم ظاهر لفظا او رتبتا د ضمیر نه څه وي مقدم وي، او دا جایز نه دی چې دا کوم کار مو کړی دی. ښه او که داسې وکړو چې حذف وکړو نو بیا خو فاعل حذف شي، او فاعل حذف کول دا هم جایز نه دي. ضربني زه ووالمه، چا ووالې؟ فاعل حذف دی، پته نه لګېږي. زیدون خو چې دی هغه د چا دپاره اکرمني دپاره معمول جوړ شوی دی، نو دلته دا نقصان راځي. امام فراز صاحب یایي البحث الثالث بین النحاة البصره والکوفه فی الاولویة مع الدلیل. اوس مو خو یایو که نه چې دا جمهور نحات چې یایي د څلور واړو صورتونو کې فعل اول ته او که فعل ثاني ته عمل ورکوي جایز ده. خو اوس ښه خبره کومه یوه ده چې فعل اول ته عمل ورکړی شي غوره دی که فعل ثاني ته؟ نو دغه کې بیا د بصریینو او کوفیینو اختلاف دی. نو دغه عبارت کې دا عبارت کوم ځای نه شروع کیږي؟ و اما الاختیار نه شروع کیږي. ښه و اما الاختیار نه ونیسه تر آخره پورې. نو په دغه عبارت کې مصنف علیه رحمت د نحویانو یو بل اختلاف ذکر کوي چې هغه په اعتبار د جواز او عدم جواز سره نه دی، بلکې په اعتبار د چا سره د اولویت سره دی چې کوم فعل ته عمل ورکړو دا به افضله وي. فعل اول ته عمل ورکول غوره دي که فعل ثاني ته؟ نو بصریان څه یایي چې فعل ثاني ته عمل ورکول څه دي غوره خبره ده. دلیل یې شی دی چې دا قریب دی ورسره، فعل ثاني د اسم ظاهر سره قریب دی که نه؟ ضربني و اکرمني زیدون، نو اکرمني سره زید نږدې دی که ضربني سره اکرمني سره نږدې دی؟ نو اکرمني ته عمل ورکول څه دی غوره دي، ځکه چې دا قربت هم لري، الحق للقریب، او بل ورسره دا څه دی همسایه دی. دویم دلیل شی یایي دوی دویم دلیل دا دی که چیرته مو فعل اول ته عمل ورکو، یعنی ضربني و اکرمني زیدون، ضربني ته معمول یې جوړ کړو دا زیدون، نو بیا به د ضربني او د زیدون په منځ کې به د یو اجنبي څیز په وجه به فاصله پیدا شي چې هغه په منځ کې څوک راغلو؟ په منځ کې اکرمني راغله. نو فعل او د فاعل په منځ کې فاصله نه وي، اتصال ښه وي. اگر چې فاصله هم پکې راتلی شي خو غوره پکې شی دی اتصال دی. نو که فعل اول ته عمل ورکوو نو انفصال راځي، او که فعل ثاني ته عمل ورکوو اتصال راځي، انفصال بیا نه راځي. کوفیان څه یایي چې نه فعل اول ته عمل ورکول غوره دي. دلیل یې شی دی چې الاول فالاول یا الافضل للمتقدم، فضلیت چاته دی؟ اول راتلونکي ته دی. نو ضربني اول راغلی دی، نو باید ضربني په زیدون کې څه وکړي؟ عمل وکړي. دویمه وجه مصنف علیه رحمت نه ده بیانه کړې، او زه تاسو ته بیان کړم. که چیرته مو فعل ثاني ته عمل ورکو نو بیا به هماغه اضمار قبل ذکر والا خرابي راځي. صحیح ده که نه؟ اضمار قبل ذکر خرابي څنګه راځي چې فعل ثاني ته یې عمل ورکو؟ نو ضربني زیدون دپاره هغه شو، او اکرمني ما اکرام وکړو هغه، نو دا ضمیر چا ته راجع شوی دی؟ زید ته راجع شو. نو اسم ظاهر ورسته شو او ضمیر ترنه څه شو؟ مقدم شو. نو اضمار قبل ذکر والا خرابي څه شوه؟ لازمه شوله. دا سبق لږ مهم ده، دا تاسې ټیټ زده کړئ. ښه اوس به لږه هغه زوړ سبق کې څه وکړو؟ اجرا وکړو انشاءالله. هغه ورځ خو ما تاسو ته یو څو مثالاتو اجرا کړې وه، نن به لږ یو څو نورو اجرا هم وکړو انشاءالله. ښه مو تاسې هغه ورځ امثلة الفاعل اذا كان مضمرا بارزا، چې کله اسم فاعل څه وي؟ د ضمیر په شکل کې وي. لکه ولقد کرمنا بني آدم، کرمنا فعل ده او نا ضمیر پکې فاعل ده. کذبوا على انفسهم، کذبوا فعل ده او واو ضمیر مرفوع متصل پکې څه ده؟ فاعل ده. اذکروا نعمتي التي
انعمت علیکم. انعمت فعل ده او تو ضمیر پکې فاعل ده. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا. جئت فعل ده او تا ضمیر پکې څه ده؟ فاعل ده. یأکل رأیت النبی صلی الله علیه وسلم. رأیت فعل ده تو ضمیر پکې څه ده؟ فاعل ده. دا خو ضمیر بارز والا مثالات شول. نوره اسم فاعل مثالات چې ضمیر مستتر وي لکه قال سوف استغفر لكم ربي. استغفر فعل ده انا ضمیر پکې مستتر ده هغه ورته فاعل ده. صحیح شو. لن نصبر على طعام واحد. نصبر فعل ده نحن ضمیر پکې څه ده؟ فاعل ده. ولقد همت به وهم بها. همت فعل ده او هي ضمیر پکې څه ده؟ فاعل ده. نو نن دپاره همدا درس بس ده. وما علینا الا البلاغ. بسم الله.